الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا في اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي بحر لطف أبري بحاري كنت خاروس من راى بداري زکانی جود عبادی خزانے کنت پرشی زمین دادر پیشانے اے برترس خیالو قیاسو گمان و وهم وظهر چی گفت شنیدم خواندیم دفتر تمام گشت و پایان نسید عمر ماهن چنان در اولی وصفی تماندیم الهی غنچی امید بکشایی گلی از روزی جاوید بن مائی بخندان ازلبی ان غنچ باغم وزن گل عطر پرور کن دماغم بیا جامیر حاکن شرم ساری زساپ و درد پیشاران چی داری تعالی اللہ زہی قیوم دانا توانائی دہی ہر ناتوانا. درود شریف پڑھیں. بزرگواری کرام، ماستا سدربان دی حدیث مبارک گلشتید. دی حدیث مبارک باندې بیان کهو دا پی دریم میاشت دریم میاشت بیان پا دی حدیث مبارک حسب توفیق دا پا دی باندې بیان شروع دی. حدیث مختصر مطلب دا دی چچا کدری خصلت پیدا شو دی دخل الجنہ. دخل شغد پیل ماضی دا چون که دا دخول دا دی جنت دا متحقق العقود رسول اللہ تعبیر پا ماضی کردی رہے. دخل الجنة أول مرة مع الناجين وبلا عذاب. دا سړی چې درې خصلته پکې پیدا شو دی جنتي دی.
دی بجنت تزی بی دس حساب نا بی دس عذاب آغی کی یو ٹکی دا دی چی من اکل طیبا آدریو خصلتو کی دا دی چی خوراکی پاکو خوراکی حلالو محدثین و علماء دلتے ہو نقطہ لکلی را چی رسول اللہ دا سی ویلی دی چی من اکلا طیبا دا سی ندی ویلی من اکل حلالا دا حلال و دا طیب پا ما بین کی پرق دی آغا دا دی چی طیب دی توی چی آغی کی با کراحت تنزیحیم پا دی مال کی نہیں او دا حلال اطلاق باغیم کی گی چا باغی کی کراحت تنزیح راغلی نو دا حلال اطلاق باغی کی گی خود طیب پی نکی گی خلاصہ دا چی دا خوراک با دا ار قسم خباست او گندگی او دا کراحت تحریمی و تنزیحی نا پاکی وعمل پی سنت او عمل دا موافق دا سنت سری دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت سری عمل بالکل مطابقی دا عمل دا بدعت نہیں بلکہ سنت طریقے سری او دریم ٹکی چی دی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ خلق دا شرنا او دا مصائبنا پامان دخل الجنہ دی بے حساب جنت تلاشی فقال رجل یا رسول اللہ یو سڑیوی چی اے پیغمبر علیہ السلام دا تا چکمی دری صفتون بیان ہے دا سے کس خوبنن پا خلقو کے دیر دے موصوب پا دی صفاتو سلاسو خو پا خلقو کے دیر جات دے دا دے سوال دا مطلب دی چی آئندہ کی بسنگ گئی نو رسول اللہ فرمائل چی ویسے یکون فی قرون بعدی زمان رستو زمانو کی با دا سی کسبی تر قیامتا چی دادری خبری پکی بھی خدار چی بے بڑیر کم بھی اقل قلیلہ بھی دا سی انسان نارینہ و زلانا آئندہ کی بوی خڑیر بکمی نور زمان امت پت خالقی گی نا دا سے انسان نا چی دادری خبری پکی بھی دا بضرور تر قیامت پوری بھی خودو نا دا چی بیا بکمی عمل بے برابر نہیں پیغمبر علیہ السلام مبارک ابن ماجہ کے راغلی دی بیحقی کے راغلی دی وقال الحاکم علی شرط مسلم امام حاکم ویلی دی جدا حدیث پر شرط امام مسلم دی اور صحیح ترین دی صحیح حدیث مبارک دی چی پیغمبر علیہ السلام یعواری واز کو نصیحت کو خطبے ورقولا پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمائل چی اے مہاجرینو پینز خصلت دی چی زد خدین امان غارم چی پت زمان پا امت کی پیداش پینز خصلت دی
بدترین خصلت دی زه د خدای نه امان غواړم چې زما په تاسو کې او زما په امت کې پیدا شي. پیغمبر علیه السلام مبارک ووی چې یو د هغه پنځو خصلتونو نه دا دی چې زما په امت کې او داسې خلک پیدا شو چې هغوی کې عریاني وي، هغوی کې بې ستري وي، هغوی کې ډمبازي وي، ډمبازي بے ستري او ډمبازي کوي چې داسې قوم زما په امت کې پیدا شي الله به په دوی باندې نوي نوي مرضونه راوړي چې د دوی آبا و اجدادو به د هغې نومونه هم نه یې اورېدلي، داسې مرضونه به پرې راځي. دا د رسول الله خبره ده، د کاڼي کرښه ده. دې زمانه کې ته دې امراضو ته وګوره، کورونا دا وبایي امراض به پرې راځي، داسې مرضونه چې د هغې به د دوی مشرانو نومونه هم نه اورېدلي، داسې مرضونه به په دوی راشي. یو وار ما درس کو په دې کې یو سړی راغی چې استاد زما جنازه به کوې یو څو ورځې پس. ما ورته ویل لکه دا څنګه چل دی؟ هغه راته وی چې زما دا بدن وینه نه جوړوي، وینه چې په بدن کې نه جوړېږي بیا انسان نشي پاتې دی. دا څومره چې موږ ګرځو په دې وینه ګرځو. نو وی داسې کسان به دا وی ما د دې دپاره هر څه خرڅ کړه تر دې چې جامې مې هم خرڅې کړې، وینه ځان ته خېجومه بیا خېجومه بیا خېجومه هر څه مې ختم کړه. او اوس چې دی نو سوال نشمه کولی، سوال خو حرام کار دی. نو زما جنازه به کې واقع ده په 3 ورځې پس زه د هغې جنازې ته ودرېدم. دا مرض مشرانو نه دی اورېدلی، دا زمونږ د تباهۍ د وجې نه راغی، د دې بې سترۍ، د دې بې حیایۍ، د دې عریانۍ، د دې ډمبازۍ د وجې نه راغی. هر نوجوان سره په جیب کې مکمله سینما ده، ټوله شپه هغه ګوري، عریاني پکې ګوري. د سهار د جمع نه هغه ظالم خدای هغه له توفیق د جمع نه ورکړي، دی مشلوب توفیق یې ترې واخیسته. نو دې زمانه کې خو سمه مسئله ده. فردوس سینما و پخوا زمونږ طالبې په ټیم کې هغې چې دی څوک لاړه نو هغې سړي سره به خلکو غمخادي پرېښوده، او اوس په هر جیب کې ده. دغه موبایل چې دی زمونږ طالبان د علم په یو ټکي اګانې دي چې چا نه څه تپوس وکړي. قسم په خدای دی د منبر باندې ناست ما چې د هېڅ نه خبر نه دی. د قرآن عظیم جوړې خبرې پرېږده چې ظاهر څه نشي ویلی. دې موبایل بالکل علم ختم که، هلته کې تعلیم ختم که.
دا معامله کمزور کړه د دین معامله ټول مکمل کمزور کړه او دویم خصلت صحابه دا دی چې زما په امت کې په کومو خلقو کې په پیمانه کې او په طول کې کمی راشي پیمانه کې کمی کوي په طول کې کمی کوي لکه دې زمانه کې وګوره ته شی والا کوري وتله نو په سیر کې کیدی شي چې پو کوي دې زمانه کې دقه شی ده او حوالتې وتله هغه به کمی اگر چې هغه دکاندار دعویدار د لوی تقوا دی لیکن د خدای دا د په خولې تقوا دا د الله په جناب کې لوی فاسق ته د نبي بل نشته اگر چې ګیرې ولي نه پرېښودی نشي یې ګیره پرېښودل د دین نه دی خو ټول دین نه دی مونځ چې دی د دین نه دی خو ټول دین نه دی حج د دین نه دی خو ټول دین نه دی دقسې پې پسې ده رسول الله فرمایي چې کله په پیمانه کې او په طول کې کمی راشي په دې خلقو به قات راځي قات په پې راځي صاحبه دې زمانه کې ته فکر وکړه چې د کوم شی قات نه دی ګراني به پې راځي مشقتونه به پې راځي مصائب به پې راځي چې په دې طول کې او په پیمانه کې کمی وکړو اگر کمی دی وایي چې زه ډېر هغه دعویدار د تقوا دی خو د خدای په جناب کې په هغه کې تقوا نشته داسې عام خلک شته چې زبردست تقوا پکې وي خواصو کې ډېره کمه ده ډېره زیاته کمه ده او دریم ټکی دا دی چې کوم خلک زکات نه ورکوي نو دوی باندې به الله د رحمت دروازې بندې کړي دا زکات ورکول او زکات سره الله فرمایي والله یربي الصدقات دا زکات مال چې تو ورکې دا زکات زیاتو مکمیږي بنا او زکات په مکمل ورکې ستا دکان دی او ته سیدونه خرڅي د باجری پورې شی چې دی دا غیبا مکمل قیمت لګای د ټول دکان قیمت لګوا د اولو پوری بیا د هر شی قیمت لګوا دا غي زکات ورکا د ګاډي اخلیو خرڅای انک د خپل سورلې د پر دی غشتي نو هغه باندې زکات نشته او پاکشته دا غي زکات پور کوي د زمکه به عشر ور کوي یا نسب عشر یا عشر به ور کوي زکات چې نه ورکوي ډېر دکاندار دي جوړ دي دکان ته چې دومره مال پکې دي زکات یې نه ورکوي دوی باندې به رحمت بارنا بندیږي یعنی دروازې د رحمت په ور باندې بند شي څلورم جناب رسول الله فرمایلی دي چې چا د خدای او د رسول وعده ماتې کړې
تا چې دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله تا خدای سره وعده وکړه چې ستا حکمونو ته به غاړه ږدم محمد رسول الله د رسول الله د سنتو خیال به ساتم. دې زمانه کې یو سړی راشي استاد ما ته څه وظیفه راکړه چې رسول الله په خوب کې ووینم نه که تا په خوب کې د وظیفې د وجې نه رسول الله ولیده نو دا خو ستا وجه نه ده دا خو د وظیفې وجه ده د هغه وظیفې شان پورته دی د هغې وجه ده ته ځان برابر کا نو بس رسول الله به بیا ووینې انشاءالله چې په ویښه ووینې که ډېر پاک شوي. تعنوي رحمه الله لیکلي دي خپل کتاب کې چې مسلمان مکمل په علم او په عمل دواړو مکمل شي دی په دنیا کې رسول الله لیدلی شي. آیات پیش کړي دي فتمثل لها بشرا سویا دا به تمثل د رسول الله کېږي داسې نه به ودې نه به ویښې رسول الله به ووینې. دا خوب ډېر پورته وي چې نه کلک ودې او نه کامل ویښې دې وخت کې خوب ډېر پورته دی. داسې حالت کې به ته رسول الله مبارک ووینې که خیر خپل نه یې که خپل شوي مدعي زه به دې یار کم څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کم. دا زمونږ د طرف نه کار خراب شوی دی. دقسې ته ځان کې د شپې او د ورځې وظیفه کوه. زه یو ځای ته تللی وم هلته کې مې بیان وکړ یو لوی عالم وفات و هغوی ټولو ما ته وایي چې ته بیان وکړه او زما نه مشران عالمان پکې وو. هغې کې مې خبره وکړه چې وروره امیان کسان به وي او زبردست تقوادار به وي. داسې کسان به وي چې قرآن شریف په ناظره هم نه ویلی او هغوی کې به لوی خلک وي موږ په سترګو ولیدل او علم به یې کړي هغه به د شپې توفیق الله هغه ته د تعجد نه ورکوي ځکه چې چل پکې دی یو ناراسته بلا ده. نو لحاظه د دې وجې نه دا چې دی د خدای او د رسول وعدې چې څوک ماتې کړي رسول الله وایي څلورم خصلت دا دی د خدای او د رسول وعدې یې ماتې کړي نو باس په دوی به دشمن غالبېږي دوی به مغلوبه کړي دشمن به په دوی غالب راځي. د انسان دپاره په دنیا کې مرګ دقه دی چې دشمن په تا غالب شو. او پنځمه خبره دا ده چې څوک چې مشران د قومي ارباب اقتدار صاحبان حکومت هغوی چې د خدای پر رالیږلي شوي قانون فیصلې نه کوي د خدای او د رسول په قانون فیصلې نه کوي هغې سره یې زړه نه لګي د خدای او د رسول فیصلې خو دا عالمان کوي هغوی دې ته علما ورسره شته غاړه وتږدي. ابل اوس موږ وقفه وکړه داسې زه ناست وم یو دوه کسان راغلي وي استاد تپوس کوو مې زه دې ټایم کې ستړی یم یو مولوي صاحب خبره مې اورېده مازدیګر کې وي طالبانو راته وویل هغه د ماښامه پورې ذکر کوي ناست دي دا د رسول الله طریقه ده وی چې څوک ورشي که نه ورته وایي چې را نه شي
سړی ودرولی چې یو غزار بله ورکړه چې ما طرف ته رانشي دغه ورځې خو ختمېږي وروره او پیسې د جیب روبه چې دا پیسې ورکړه خو د خدای دپاره ما معاف کې ما خپل خدای ته پرېږدی داسې خلک هم نو دا خو په 1 کروڑ کې یو هم نه پیدا کېږي لوی عالم دا یو لوی عالم خبره کوم د خدای او د رسول وعد پر علي نو هغه خیر ته راغی نو ما ته یې یاره استاد یو ضروري خبره ده وی دا سړی دی او داسې کار یې کړي دی بیا د هغه زنانه لوري په نکاح غشتې ده او زوی تې پیدا شوی دی مې زوی ارامي دی او د 10 کاله زنا کړې ده یو وارې د خواښې سره چې د کومې زنانه د هغې لور کوي د خواښې سره د زنا شوې ده معامله ټوله خرابه شوه ما یې هلک ارامي دی چې پرې یې نه دی دې سړي چې دا څونه موده تېر شوې ده د زنا کړې ده زنا بدترین شی دی هغوی استاد د دې څه دغه نشته مې بلکل نشته د نن نه د هغه زنانه د کور وباسي هغې سره نکاح نه کېږي بس خبر خرابه شوې ده دا زمونږ ما دې پورې وی چې زمونږ دا حال دی هغوی بس ډېره پې سخته شوه ځکه د خدای او د رسول فیصله ورته ما وروړه هغې ته څو غاړه نه کړي خدای خبر چې بس ما ورته خپله غاړه خلاصه کړه هغوی پیش و خدای پیش ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې رسول الله فرمایي چې 5م ټکي دا دی چې د خدای د رسول قانون چې دی په هغې به فیصلې نه کوي هغې ته به زړه به ورسره نه لګي د دې قومو د دې مشرانو په مابین کې به خدای اختلاف پیدا کړي لکه موږ ګوره موږ چې راځه زموږ باچان او مشران دي نو هغوی ته ټول خلق خیرې کوي او هغه خلقو ته خیرې کوي بس خیرې من الجانبین دي بس راځه دلته کې تلي عرفات کې ولاړو په یو حج کې نو په دې کې یو ملګری راغی وی مونږ صاحب لکه دغه وکړو خیرې کوو هلکه مې دا د خیرو ځای نه دی عرفات دی نا خیرې یې چاته کوډې وي زمونږ چې کوم معلم دی هغه ته خیرې کوو چې خو یې تباه او برباد کړي معلم ته خیرې کوي او بیا په عرفات یې کوي ما ورته وی خیرې دلته نه قبلېږي دلته مې خیرې ټیک نه دي دا مه کوئ دا کار مه کوئ خو هغوی بیا مو کړې ځکه تنګ کړي یو نو بس دقسې به شي چې مشران به کشرانو ته خیرې کوي او راځه او کشران به مشرانو ته کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او خدای دې دا ټولو حدیثو مبارکو دا حدیث ما بیان کړ قال الحاکم هذا الحدیث على شرط امام مسلم دا حدیث مبارک په شرط امام مسلم دی نو ډېر قوي ترین دی الله دې په عمل توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم سنت کو پڑھے رہا